بسم الله الرحمن الرحیم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. سلام علیکم. زما بیانات د اسلام مقدس دین په رڼا کې د انسان ژوند او د علم ارزښت په باره کې دی. هیله مند یم چې د پروګرام تر آخره پورې مونږ سره اوسئ چې ستاسې مینه ورباندې خړوبه بشي. د اسلام مقدس دین د علم زده کړه پر هر مسلمان فرض ګرځولی دی. قرآن کریم د انسان د ودې لپاره د فکر، پوهې او زده کړې دروازې پرانیستلی دي. لومړی آیت چې نازل شو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، لوستل، پوهه او زده کړه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم. د علم زده کړه پر هر مسلمان لازمه ده. علم د انسان ژوند د عقل، اخلاقو او ټولنیز ژوند د سمون وسیله ده. د علم خاوند د ناپوه په پرتله لوړ مقام لري. هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون. ولی علم مهم دی. انسان ته د حق باطل پیژندلو توان ورکوي. اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز پرمختګ رامنځته کوي. ټولنه له ظلم او بې عدالتي نه ژغوري. د انسان شخصیت پیاوړی کوي. د اسلام مقدس دین د هر انسان لپاره د کرامت، عدالت، آزادي بنسټیز حقوق ټاکلي دي. قرآن کریم وایي ولقد کرمنا بني آدم. مونږ د آدم اولاد ته کرامت ورکړی دی. بنسټیز حقوق د ژوند حق، د انسان ژوند، دین، عزت حق ورکړی دی. د ملکیت حق هر څوک د خپل مال مالک دی. د عدالت حق هیڅ څوک بل حق تیری نشي کولی. د بیان حق، د حق خبرې کول مسلمان مسؤلیت دی. د ژوندیو او مړو احترام د ملت د عزت بنسټ دی. د قبرونو ورانول، دا بې عزتي، تحقیر باید ختم شي. افغانستان ولسوالیو کې مشکلات نشته. بله کابل ولایت کې مرکز کې دا مشکلات شته. نادر خان غونډۍ، بی بی مهرو، هزاره بغل، سرای شمالی، شهرارا، برکی په اسلامي ټولنه کې حکومتي دولتي پریکړو او د امت د ګټو په اړه په انفرادي فیصله کول د شریعت له روح سره سم نه دی. د اسلامي علماو شورا طریقه او د لوی جرګې طریقه د قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. قرآن کریم حکم د علماو شورا اصل واجب دی یا لوی جرګه. افغانستان خلک تصویب کړي. امرهم شوري بینهم، د هغوی کارونه د مشورې له لارې وشي. نه د یو کس فرمان په انفرادي نظر. د علماو، متخصصینو، مسلکي کارشناسانو، ښځو او ټولنې ګډون په شورا کې ضروري دی. د دې دولت حکومت تګلاره فیصلې د لوی جرګې او یا د هغې علماو شورا فرض ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. هغه د وحی سره مشوره کوله. د علماو شورا یا لوی جرګه مخنیوی کیږي که یو کس یوازې پریکړې وکړي. د ظلم، تیروتنې او فساد د خطر ډیریږي. د اسلام مقدس دین مخنیوی لپاره شورا واجبه کړه. علماو شورا فیصله وکړي چې هیڅ حکومت د قبرونو د ورانولو حق
ونه لري. ملي یووالی د دولت عفه باید عمل کې ثابت شي. ملي یووالی پیاوړی شي ترڅو سیاست او قومیت دښمني په نوم مړو سپکوي، تحقیر، زور، جبر افغانستان ټولو ولسوالیو کې هره منطقه کې هر کلی ځان ته قبرونه هدیره لري. هیڅ مشکلات نشته. د قبرونو ځای ټاکل شوي دي. یووالی اتفاق زموږ د راتلونکي لپاره یوازینۍ لاره ده. زموږ غوښتنه روښانه ده. قبرونه مه ورانوئ. دا د اسلام مقدس دین د انسانیت خلاف او د ملي وجدان خلاف عمل کار دی. د اسلام مقدس دین د الله جل جلاله لخوا د انسانانو د هدایت لپاره نازل شوی دی. دا دین د انسانانو د دنیا او آخرت د فلاح لپاره د محبت، اخوت، عدالت دین دی. نه د زور، نه د ظلم، نه د وژلو. بدون د تصویب د محکمې د نارینه او ښځو بندیان کول. اسلام مقدس دین د الله جل جلاله لخوا د انسانانو د هدایت لپاره نازل شوی دی چې د توحید، عدالت، صلح، ملي یووالی د اخلاقو او علم پر بنسټ ولاړ دی. دا دین د انسانانو د دنیا او آخرت د فلاح لپاره محبت، اخوت، عدالت دین دی. نه د زور، نه د ظلم، نه د وژلو، نه بدون د تصویب د محکمې د نارینه او ښځو بندیان کول. د اسلام مقدس دین د تبلیغ دین دی. په مساجدو کې د علماو دین لخوا نه، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د علماو پوهې ستر مبلغ و. فرمایلی دي طلب العلم فریضه ده علی کل مسلم، یعنی د علم زده کړه پر هر مسلمان فرض ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت له تیارو څخه انسانان د علم، اخلاق او هدایت رڼا راوستله. قرآن کریم نه یوازې د اسلام مقدس دین، عبادت او اخلاق او اصول بیانوي، بلکې د بشري ژوند ټول اړخونه تر پوښښ لاندې نیسي، له فردي تربیه نیولې تر ټولنیز عدالت پورې. دا د انسان د روح، عقل او بدن لپاره متوازن لاره وړاندې کوي. تیروتنه او نقص نه لري. دا د انسان د فطرت، تاریخ او راتلونکي پوهېدلو کلیدونه لري. قرآن کریم انسان هڅوي چې فکر وکړي، پوښتنه وکړي. د علم اهمیت بار بار یاد شوی، لکه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا پوهان او ناپوهان برابر دي؟ د اسلام مقدس دین د علم، تفکر، عدل، انصاف، محبت او زحمت او رحمت دین دی. قرآن کریم انسان عقل ته خطاب کوي، نه یوازې احساس ته. او په نړۍ کې یوازې هغه مسلمان بریالی دی چې ایمان، علم او عمل یو ځای لري. نو راځئ خپل ژوند قرآن کریم له رڼا سره برابر کړو او علم د ایمان آدرسه زده کړو. نه یوازې د دنیا لپاره بلکې د آخرت لپاره هم دی. په اوسنی شرایطو کې علم یوازې د کتابونو درس نه دی، بلکې یو روح دی چې انسان د حق، حقیقت، عدالت او خلاقیت په لور بیایي. ځوان مسلمانان باید قرآن کریم سره له تفسیر فکر ولري او په هر علم مهارت ترلاسه کړي، لکه انجینری، طب، زراعت، برق، تخنیک، موټرو، نوی تکنالوژي، علم پیژندنه، ژورنالیزم، مطبوعات، رادیو، اخلاق. علم د دنیا او آخرت کامیابی ده. د اسلام مقدس دین مونږ ته ستر درس راکوي. انما المؤمنون اخوة. مسلمانان ټول سره ورونه دي. ورور له ورور سره شریک درد او شریک مسؤلیت لري. کله چې د ورورولۍ دا روحیه په یوه پیاوړی شي، نو اختلافات ځای نه پاتې کیږي
او د صلح لمن پراخیږي. قرآن کریم مونږ ته لارښوونه کوي چې د الله جل جلاله تعالی پر رسۍ خپلې منګولې ولګوئ، د تفرقې، نفاق، شخړو مخه ونیسئ او د امت د ځواک، ثبات او د عزت په لوري بیایي. هغه ملت چې د یووالي په سیوري کې ژوند کوي، د ستونزو په وړاندې لکه غرونو په څیر ولاړ دي. ملي یووالی د اسلام مقدس دین په رڼا کې ستر ارزښت لري، بلکې د ټولنیز پرمختګ، اقتصادي ودې او سیاسي ثبات بنسټ جوړوي. کله چې خلک یو موټی شي، د هیواد هره برخه د پرمختګ په لور رڼا خوځېږي. د جګړو لمن پای ته رسېږي، د بې باورۍ ځای اعتماد، اعتبار، مینه او محبت نیسي او ټولنه د سوکالۍ، عدالت، صلح په لور ستر ګټور ګامونه اخلي. اسلام مقدس دین د مسلمانانو ترمنځ د زړه پاکي، د یو بل درناوي، ارزښتونو ساتنې او د ټولنې د ګټې خوندي کولو امر کوي. کله چې یو ملت د همدې اصولو پر بنسټ کې متحد شي، د هر ډول ستونزو پر وړاندې د یوې قوي دیوال په څیر درېږي. د ملي یووالي ساتل د هر وګړي د ایمان، اخلاق، مسؤلیت یوه برخه ده، ځکه چې یووالی سوري کې د علم درناوی پیاوړی کیږي، د انسان کرامت خوندي کیږي او ټولنه د پرمختګ په لور روانېږي. ویلی شو چې د اسلام مقدس دین د انسان ژوند ته ارزښت ورکوي. علم نجونو، ښځو، نارینه لوړ مقام ټاکلی او د ملي یووالي ساتل د ټولنې د بقا، عزت، پرمختګ، بریالیتوب لپاره ضروري ګڼل کیږي. هر کله چې مسلمانان په همدې بنسټ خپل ژوند تنظیم کړي، نو د صلح، ثبات، محبت، اخوت، مینه، عدالت او پرمختګ دروازې پرې پرانستل کیږي او ټولنه د ملي یووالي او د اسلام په رڼا کې بریا په لور ښکلي ستر ګامونه اخلي. قرآن کریم مسلمانانو د یووالي لپاره څرګنده لارښوونې کوي او د ټولنې د تفرقې او شخړو له زیانونو څخه ژغوري. واعتصموا بحبل الله جمیعا په حکم کې د امت ګډ دریځ، ګډ تګلاره، مقصد او ګډ مسؤلیت پیغام نغښتي. په افغانستان کې د اسلامي نظام جوړښت په اړه د خلکو نظریات د علماو شورا او د لویې جرګې پریکړې او د متخصصینو مشورې په اساس د اهمیت وړ دي. د افغانستان علماو د دین او محمد صلی الله علیه وسلم محراب او منبر ته احترام، درناوی وشي. د هر لقب، مقام یا سیاسي چوکاټ ټاکل باید د اسلامي اصولو، ملي ارزښتونو، د خلکو غوښتنو، د هیواد د کلتوري فرهنګ په رڼا کې وشي. د امیر المؤمنین لقب د اسلامي تاریخ ځانګړی مقام لري او د دې ډول مهمو نومونو کارول د پراخې مشورې، اجماع او دیني علماو د لوی جرګې پریکړې غوښتنه کوي. په اسلامي ټولنه کې د پاچا، ولسمشر، امیر یا مشر نومونه د سیاسي نظام جوړښت له مخې توپیر لري، خو د اسلام مقدس دین له نظره د رهبر کلمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مقام سره تړلې پاتې کیږي. له همدې امله د اسلامي هیوادو ډېر علما ټینګار کوي مشوره، اجماع، عدالت او د خلکو د رضایت اصولو مراعات شي او د هر ډول لقب ټاکل باید د علماو شورا، متخصصینو او د خلکو د پراخې مشورې له لارې وشي. عالی دی. دا کار د محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق، سنت، تګلاره ته په اسلامي شریعت کې ستر احترام درناوی دی. په اسلام مقدس دین د مشورې، اصلاح، اصل د حکومت کول بنسټ قرآن کریم فرمایي و امرهم شوري بینهم، یعنی مسلمانان ټول چارې د مشورې له لارې ترسره کیږي. عدالت او ریښتینی مشر تابع نښه ده. مسلمانانو لومړنی او آخرنی رهبر د اسلام
ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی چې د هغه مبارکې لارښوونې سنت اخلاق او سیرت د مسلمانانو سیاست اخلاق او ټولنیز نظم لپاره پاتې بنسټ جوړوي. له همدې عمله په اسلامي امت کې د رهبر کلمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقام سره تړلې ګڼل کېږي او د هغه له رحلت نه وروسته د امت مشرتابه، خلافت او امیرالمؤمنین په نومونو یاد شوي دي. په اسلامي تاریخ کې د هغه مبارک رحلت نه وروسته د امت مشرتابه، د خلافت او امیرالمؤمنین په نومونو یاد شوي دي. څلور خلفای راشدین حضرت ابوبکر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه دا لقب یوازې سیاسي عنوان نه بلکې د عدالت، ورورولۍ، تقوا، د امت د یووالي په ټول مسلماني هیوادو کې جهان کې د یووالي، محبت، مینې، اخوت، عدالت نښه ده. په معاصرو اسلامي ټولنو کې هر موجود مشر یا د ګوند مشر د خلکو د ملاتړ او مشروعیت ترلاسه کولو لپاره انتخابات ډګر ته داخلیږي. نو د هغه لپاره مشر، ولسمشر یا دولت مشر نومونه د سیاسي جوړښت د مخې مناسب ګڼل کېږي، ځکه د رهبر کلمه د اسلامي تاریخ له مخې ځانګړي مذهبي مقام لري او د هغه کارول د علماو شورا د پراخې مشورې، اجماع او دیني علماو او د لویې جرګې پریکړه غوښتنه تصویب عالی دی. نو د هر دولت چې ځان ته اسلامي اعلان وکړي لومړی باید خپل رسمیت، مشروعیت پیاوړی کړي، خپل عملونه د اسلام مقدس دین په رڼا کې اصولو، عدالت، معیارونو، د علماو د دین او متخصصینو مشورې او د افغانستان د خلکو نظریاتو په رڼا کې تنظیم کړي، ترڅو خو د اسلام مقدس دین ته احترام او درناوی خوندي وي، ملي یووالی، وحدت، اتفاق ټینګ پاتې شي. د پروګرام په آخر کې تاسو نه مننه کوم چې د پروګرام تر آخره مونږ سره وئ. زمونږ پروګرام لایک، فلو کړئ، کومنټونه ورکړئ ترڅو زمونږ نوې ویډیوګانې تاسو ته راشي. مننه، بریالي اوسئ.